دغه منافق پیغمبر اکرم د سیدی په متعلق کې سکاچری دی کې هم حیا ورکیوا کدا به حیا وو د سیس ارجو للمنافق ما دام یستحیی اسکاچری د منافق هم حیا ورکیوا پیغمبر اکرم ز پیغمبر بیا هم اغه امیدوار یم سکیدا شي داخل یاري طرف تروش چون کې دی کې حیا ورکیده د حیا اصل سرچشمه د ټولو خو کارو بس د کی سرچشمه ورکیده خو کارو تر متوجه نه دی یو اوریز ان شاء الله د خو کارو طرف ته هم راشي سم منافق دی هم حیا ورکی دا انسان امید د انسان ته لري پیغمبر دې څه ته امیدوارم صدا به خطر اپ ترش اما که به حیا دی هغه هر څومره المنځونه کوي روژې کوي هغه ته امید نشته هغه اخیره پورې دی ته ادامه ورکړي لکه څنګه دا ځنه هم لکه څنګه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث کې د فرمایش کوي صدا ټول انبیاء سوره انبیاء تیر شوی دي حضرت آدم نه ونه ست ختمه پورې د ټول انبیاء درس او دغه کوم پیغامات او دغه پیغامات خلاصه دغه دی پیغمبر دې سره ټول خلاصه دغه دی چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت سکله تو کې حیا نشته به حیاي بیا څه غوړې کوه ته ته هیڅ امید نشته څه خطر راته راشي لکه څنګه بل حدیث کې پیغمبر اکرم بیا د فرمایش کوي من حرم الحیاء فهو شر كله وان تعبد وتورع کچری چوک حیا نه محروم شو حیا ورکه هات مشوله نه دغه انسان مکمل شر دی شر كله کسه یو انسان شر وی بدوالی ورکی وی خود 100% لغون کی بدوالی ورکی وی یو انسان 50% شر وی 50% مده خراب وی یو ریس شر كله مکمل شر دی دا مکمل خراب دی مکمل ختم دی پیغمبری به حیا انسان مکمل ختم دی و ان تعبد و تورع اگر چې دا عبادت کوي اگر چې دا ورع کوي حتی ست تقوا در کی یا کنه تقوا به حیا نه بغیر تقوا نه دی دا وجه تقوا د انسان اسید کوي دا ځان دستړي کوي